د امام صاحب ولسوالۍ د هجران سیمه هغه سیمه چې د امام صاحب له مرکزي روغتون څخه څه باندې 15 کیلومتره واټن لري. د دې سیمې د اوسیدونکو د اړتیا او غوښتنو پر بنسټ د عامې روغتیا وزارت د همکارو مؤسسو په همکارۍ په طبي وسایلو سنبال یو فرعي روغتون جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل. اشد ضرورت بود که باید در اینجا کلینیک ایجاد میشد، باید 4-5 سال پیش باید ایجاد میشد، اما متاسفانه که تلاشایی که ما کردیم نشد. الحمدلله امروز ما شاهد افتتاح کلینیک بودیم که تقریبا 8100 نفر از این کلینیک مستفید میشن که 25 قریه هستند. اشد ضرورت به این کلینیک امروز افتتاح شد، ما اکتفا نمیکنیم. ما خواهان از این هستیم که امارات اسلامی خصوصا رهبری مقامات وزارت صحت عامه به خاطر ارتقای از این باید تلاش بکنن و هرچه عاجل باید کلینیک که در قریه اجران افتتاح شد باید ارتقا پیدا کنه. په همدې حال روغتیا پالان د دغه روغتیایي مرکز د ارزښت خبره کوي او وایي چې د یاد روغتون په رغېدو سره د میندو د مړینې په کچه کې به ټیټوالی راشي. در گذشته ها اینمی منطقه هجران فاصلهش از شفاخانه 50 بستر ولسوالی حضرت امام صاحب تقریبا 15 کیلومتر راه است. جدا از 15 کیلومتر راه سرک و دیگه پای ترانزیتیشان خیلی ها خراب است. وقتی یک مادر که حامله می بودن، بارور می بودن، اونا اگر زایمان می کردن خیلی ها مشکل بود. یعنی نرخ مرگ و میر در گذشته ها خیلی ها زیاد بود. به او اساس خوشبختانه از اثر سعی و تلاش مولوی صاحب بزرگوار عبدالله خان عابد و هم قطارایشان محترم فخری صاحب که تلاش کردن این کلینیک را امروز در این منطقه هجران تأسیس کردن و بهره برداری سپرده شد. من بعد نرخ مرگ و میر مادران و مخصوصا طفل نوزاد کاهش پیدا میکنه. بل لور ته د هجران سیمې اوسیدونکي د هیواد د عامې روغتیا وزارت له رهبرۍ څخه قدرداني کوي او د دغه روغتون د لا مجهز کېدو غوښتنه کوي. نیازمندی به کلینیک خو حد زیاد بوده، تقریبا چهار اطراف این قریه به تعداد 25 قریه انشالله از این کلینیک مستفید میشه و این 25 قریه همهشان از دسترسی به شفاخانه امام صاحب نداشتند، چون که یکی راههای مواصلاتی خراب هستند و دیگر این قریه از شهر دور افتاده هستند. انشالله مشکلات امی 25 قریه امید هستند که به این کلینیک تا اندازه اجرا شود. خوښ یو نن افتخار او ویاړ ځای ده چې دلته یو کلینیک پرانیسته کیږي او کلینیک پرانیزو د سره د خلکو ستونزې حل کیږي. دا په داسې حال کې دی چې د یادې سیمې اوسیدونکي له دې وړاندې د روغتیایي مرکز نشتوالي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو، خو د دغه روغتون په جوړېدو سره اوس په دې برخه کې د دوی ستونزې په بشپړه ډول هوارې شوي دي.